بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ د الفابet معنا ویل. په نننی درس کې د انګلیش مرکبات وایو. هر انسان ځان ته یو هدف لري. بې هدفه شخص همیشه ناکامه وي، ځکه هغه ته معلوم نه وي چې زه څه کوم او ما نه په آینده کې څه شی جوړیږي او زه د څه شي په لټه کې یم. هغه ته د خپل کار په برخه کې معلومات نه وي. په فارسی کې یو متل دی وایي ما قلندری مردم هستیم هرچی پیش آمد خوش آمد. ځکه هغوی ته معلوم نه وي چې زه څه کوم او په آینده کې ما نه څه شی جوړیږي. موږ باید یو ځانګړي اهداف ولرو. اوس راځو مرکباتو ته. مرکبات پی اچ د فی آواز لري. پی اچ د څه شي آواز لري؟ فی آواز لري. لکه فون معنا موبایل. کی اچ د خی آواز لري او د پښتو خی. کی اچ د خی آواز لري لکه خان. اس یو یا اس اچ دا د شین آواز لري لکه شور، ډاډه او واش معنا مینځل. ډیو د جیم آواز لري لکه ایجوکیشن معنا تعلیم. سی اچ د چ آواز لري لکه واچ کتل. زیټ اچ د ژ آواز لري لکه ژوندون. ټیو د چ آواز لري لکه فیوچر راتلونکی. جی آی او ان جن آواز لري لکه ریلیجن مذهب. سی آی او ال دا شل آواز لري لکه اسپیشل خاص. ټی آی او ان شن آواز لري لکه اکشن معنا عمل. جی اچ د فی او غین آواز لري لکه لوف خنده. افغان خپل افغان ته ویل کیږي افغان. اس آی او ان ژن آواز لري لکه کنفیوژن ګډوډي. کنفیوژن معنا ګډوډي. جی وای جی ای دا د جیم غږ لري. جی آی وی که جی وای که جی ای دا درې حالته چې دي جیم غږ لري لکه جمناستیک یو قسم لوبه ده. جمناستیک. جیم جواهر ورته ویل کیږي. دا وه زموږ نننی درس. تر راتلونکي درس پورې په الله مو سپارم. السلام علیکم.